د نظم عنوان دی مولا. ما ایمان څه پیژندو، ما قرآن څه پیژندو، ما خپل ځان څه پیژندو. د الف څه خبر وم، په با تا څه پوهېدم. مولا صاحب تا خبر کړم، مولا صاحب تا پوهه کړم. زه یو تنکې بوټی وم چې تا را لوی کړم. زه یو خورین بوت وم، انسان خو تا جوړ کړم. ما الف وپیژندو، په با تا هم پوهه شوم. خو ډېر افسوس دی مولا، ما چې قلم اوچت کړو نو ما په نښه ته کړې چې ته خراب یې مولا. تا معاشره خراب کړه، امن دې هم یوړلو، دا فساد تا راوستو. څومره بدبخته یم زه، څومره بېلارې یم زه په اعلی تعلیم کې تعلیم یافته جاهل یم. ما دنیا وپېژنده، نور په هر څه پوهه شوم. خو ډېر افسوس دی مولا، ما ته ونه پېژندې، ما ته ونه پېژندې. ډېره مننه.